ای مهربان خدای دا جهان څو پورې د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. خدای دا جهان څو پورې به لمانځو په سرو سترګو اخترونه څو پورې به لمانځو په سرو سترګو اخترونه څو به مو غم په غم میلمه وي راته به شپه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، په تیرې خپرونه کې تاسو واوریدل چې د ځان ساتنې یو مهم عمل څارنه او مراقبه ده. دویم عمل تفکر دی. الله رب العزت په خپل کلام کې د آل عمران په صورت کې په 190 او 191 آیتونو کې فرمای: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله فرمای: بېشکه په پیدایښت د آسمانونو او ځمکې او په اختلاف د شپې او ورځ کې خامخا د عقلمندو او هوښیارو خلکو لپاره د الله د وجود او قدرت دلایل دي. هغه هوښیاران چې په ولاړه، په ناسته، په اړخونو باندې الله یادوي او د آسمانونو او ځمکې په پیدایښت کې فکر او غور کوي او وایي: ای زموږ پالونکیه، دا د عبس نه دي پیدا کړي، پاکي د تا لره، پس موږ د دوزخ له اور څخه وساتي. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دا آیتونه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې هغه مهال را نازل شول چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر عبادت باندې مشغول ول او ژړلی. بیا کله چې د سهار لمانځه په وخت کې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه محمد رسول الله د ژړا په حالت کې ولیدو، نو ورته ویې فرمایل: ای د الله رسوله ولې ژاړې؟ حال دا چې الله رب العزت تا ته مخکینی او وروستني ګناهونه ټول بخښلي دي، ولې ژاړې؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي: آیا د الله تعالی شکرګزار بنده نشم او ولې به نه ژاړم؟ حال دا چې الله رب العزت پر ما باندې نن شپه دغه آیتونه را نازل کړي دي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل: ویل لمن قرأ هذه الآیات ثم لم يتفکر فیها. هلاکت دی وي هغه چاته چې دا آیتونه ولولي بیا پکې فکر ونه کړي. الله رب العزت په خپل کلام کې خپلو بندگانو ته د خپلې پیژندنې او معرفت دوه لارې ښودلي. یوه لار
د الله رب العزت په مخلوقاتو کې فکر کول، لکه چې الله رب العزت فرمایي ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. بله لار د هغه د کتاب په آیتونو کې تدبر او غور کول، لکه چې الله رب العزت په سورة النساء کې 82 آیت کې فرمایي افلا یتدبرون القرآن، پس ولې دوی په قرآن کریم کې تدبر او غور نه کوي. همدارنګه په سورة الصاد کې 29 آیت کې فرمایي کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته. دغه کتاب یعنی قرآن کریم چې تا ته مې نازل کړی ای پیغمبره مبارک یعنی ګټه لرونکی دی تر څو خلک د هغې په آیتونو او دلایلو کې فکر او غور وکړي. د الله رب العزت مخلوقات د هغه پر افعالو باندې دلالت کوي او افعال په صفاتو، ځکه چې جوړ شوی او پیدا شوی سیز د جوړونکي او کوونکي پر فعل باندې دلالت کوي چې فعل د کوونکي د وجود، قدرت، اراده او علم مستلزم او ثابت کوونکی دی. همدارنګه که د الله رب العزت مخلوقات له یوه اړخه د هغه په صفاتو باندې دلالت کوي، نو له بله اړخه د هغه څه په صداقت او رښتینولي هم دلالت کوي چې پیغمبرانو علی نبینا و علیهم الصلاة والسلام خبر ورکړی، نو مخلوقات او جوړ شوي شیان په مسموعاتو یعنی له پیغمبرانو څخه په اوریدل شو خبرو او آیتونو باندې دلالت کوي او د هغې تصدیق کوي، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمای سنوریهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. زر دی چې هغوی لره به په لیدلو سره وښایو خپل آیتونه په اطرافو کې او د دوی په خپلو نفسونو کې تر څو هغوی ته څرګنده شي چې دا حق دی. کائناتو کې فکر او غور کول د عبادت یوه نوعه ده چې له دې لارې انسان حق ته رسیږي او یا یې په نفس کې حق لا پسې زیات پیاوړی کیږي. علما کرام د ځینې صحابو اقوال را نقل کوي، لیکي ان ضیاء الایمان او نور الایمان التفکر، بشکه د ایمان رڼایي او یا د ایمان نور په تفکر کولو کې دی. او امام حسن بصری رحمه الله فرمای تفکر ساعت خیر من قیام اللیل. یو ساعت فکر او غور کول د شپې له اودرونې یعنی د نفلی لمانځه او یا د تهجدو څخه بهتر. او بشر بن حارث حافی رحمه الله فرمای لو تفکر الناس فی عظمت الله تعالی لما عصوه. که چیرې خلکو د الله تعالی په لویي کې فکر او غور کړی وی نو د هغه نافرمانی به یې نه وی کړی. دا ټول اقوال علامه ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې را نقل کړي او امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې د فضیل بن عیاض رحمه الله قول را نقل کړی. هغه وی الفکر مرأة تریک حسناتک و سیئاتک. فکر کول آینه او هنداره ده چې نیکیانې او بدیانې دې درښایي. او ابو سلیمان رحمه الله فرمایي عودوا اعینکم البکاء و قلوبکم التفکر. سترګې مو له ژړا او زړونه مو له فکر کولو سره عادت کړئ. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د آسمانونو په پیدایشت کې، د ځمکې په پیدایښت کې، همدارنګه په اختلاف د شپې او ورځې کې فکر وکړو تر څو الله رب العزت په دې تفکر او فکر سره موږ خپل ځان ته نږدې کړي، الله لا نور وپېژنو او الله مو له ګناهونو وساتي. نو په دې خپرونه کې زه یوازې د تفکر هغه موضوعات تر څېړنې لاندې نیسم چې له ګناهونو څخه د ځان ساتنې او د هغې د مخنیوي مفاهیم پکې زیات څرګند وي. چې اول په ګناهونو کې فکر، دویم په طاعتونو کې فکر، دریم په تباه کوونکو صفتونو کې فکر، څلورم په نجات ورکوونکو صفتونو کې فکر. اول په ګناهونو کې فکر.
باید چې بنده هر سبایي د خپلو اندامونو او د خپل ټول بدن پلټنه وکړي، داسې فکر وکړي چې آیا له مخکې څخه او یا له پرونو ورځې راهیسې خو به په کومې ګناه کې مشغول شوي نه وي تر څو هغه پرېږدم، ورباندې پښیمانه شم، تدارک یې وکړم. همداراز بنده باید په دې کې هم غور وکړي چې آیا داسې څه خو به را روانه ورځ کې نه لیدل کیږي چې هغه د ګناه کار دی تر څو له اوس نه ورڅخه د ځان ساتلو په تیاري کې شم. د ژبې په اړه به داسې فکر کوي چې زما دغه ژبه د غیبت کولو، دروغ ویلو، ځان ستاینې او داسې نورو بدو کارونو توانایي لري، نو باید زه له دغسې ټولو بدو کارونو څخه خپله ژبه منع کړم، که څه هم د کاڼي ایښودلو په وسیلې سره وي، او باید په داسې مجلس کې کیننم چې هلته د ژبې د بد استعمال خطر وي. د غوږونو په هکله باید داسې فکر وکړي چې په دې کې د غیبت، دروغو، د بدعت خبرو، فضول او چټي خبرو اوریدلو صلاحیت موجود دی، نو باید چې له دې ګناهونو څخه خپل غوږونه وساتم او له هغو خلکو څخه ګوشه او لرې اوسم د کومو په ناسته کې مو چې د غوږونو د ګناه خطر وي. یا دا چې له خلکو سره اختلاط کوم، نو باید چې هغوی له بدو خبرو او بدو کارونو څخه منع کړم. د ګیډې په باره کې باید داسې فکر وکړي چې هغه خو زیات خوراک، زیات څښاک خوښوي، حال دا چې اسراف د الله په نزد باندې بد دی، باید چې اسراف ونه کړم. په دې کې دې هم غور وکړي چې خوراک، پوښاک او څښاک یې له کوم مدرک څخه دی، آیا له حلالو څخه دی او که له حرامو څخه. بیا دې په دې کې فکر وکړي چې ګیډه خو په حلالو، په مشتبه شیانو او حرامو په دې ټولو باندې مړیږي، خو زه باید چې حلاله مړۍ ورته ورکړم او له حرامو څخه یې وساتم. په همدې طریقه باید د خپلو نورو غړو او ټول بدن په ناجایزو صورتونو کې فکر وکړي تر څو یې د ګناه له کارونو څخه وساتي. دویم، په طاعتونو کې فکر. په دې برخه کې باید لومړی په فرایضو کې غور وکړي چې څرنګه دې ادا کړي دي، آیا کوم کمای او زیاتی دې پکې کړی. بیا د خپلو غړو په طاعتونو کې فکر وکړه تر څو د الله تعالی د خوښې مطابق استعمال کړي. د مثال په توګه داسې فکر وکړه چې سترګه د دې لپاره پیدا شوې ده چې په ځمکه او آسمانونو کې د الله تعالی د پادشاهي او د هغه د وجود او قدرت دلایلو ته ورباندې وکتل شي، د الله تعالی کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات ورباندې مطالعه شي. د ژبې په اړه دې دا فکر وکړه چې څرنګه کولی شم د الله تعالی لارې ته د خلکو په رابللو او د خیر کارونو ته په ترغیب ورکولو کې استعمال کړم. بیا په ټولو هغو لارو چارو کې فکر او غور وکړه چې د الله تعالی طاعت ته رسونکي دي، او بیا پکې په اخلاص سره د ځان مشغولولو فکر وکړه. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې په ګناهونو کې فکر وکړو او په طاعتونو کې فکر وکړو تر څو مو الله له ګناهونو نه وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. ای مهربان خدای دا جهان څو پورې بلمانځو په سرو سترګو اخترونه، څو پورې بلمانځو په سرو سترګو اخترونه. ای مهربان خدای دا جهان څو پورې بلمانځو په سرو سترګو اخترونه، څو پورې بلمانځو په سرو سترګو اخترونه. څو به مو غم په غم میلمه وي راته به شپه قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. دریم، په تباه کوونکو صفتونو کې فکر. دغه صفتونه چې ځای د انسان زړه دی، لکه د شهوت غلبه، غصه کول، بخل، لویی، په ځان او په عمل باندې ویاړېدل، ځان ښودنه، حسد کول، بدګماني، غفلت، مغرورتیا او داسې نور. نو بنده باید چې په خپل زړه سره د دې صفتونو د پلټنې په فکر کې مشغول شي. که چیرې دای ګمان شو
چې زړه یې ورڅخه پاک دی نو بیا دې د هغې په امتحانولو او آزمایلو کې فکر وکړي تر څو ورته څرګنده شي چې زړه یې ورڅخه پاک دی. او که اشتباه یې کړې ده د امتحان طریقه یې داسې ده که ته دا ګمان کوې چې زړه مې له کبر څخه پاک دی او تواضع او عاجزي پکې ده نو بازار ته ولاړ شه او هلته یو ګیډۍ لرګي په شا کړه تر څو معلومات درته وشي. دغسې تجربې به پخوانیو نیکانو ډیرې کولې. او که چیرې بنده په خپل ځان کې د کوم بد صفت احساس وکړي نو د هغې په لمنځه وړلو کې دې فکر وکړي. د مثال په توګه په خپل عمل ویاړنه د دې مهلک صفت په لمنځه وړلو کې باید دا فکر وکړي چې عمل کول زما د بدن کار دی او زما په اختیار سره کیږي خو دا هر څه د الله تعالی په پیدایښت او د هغه په فضل سره شوي دي ځکه چې د عمل دغه غړي او زما دغه توانایی اراده او حرکات دا ټول الله پیدا کړي او د هغې اراده پکې شامله وه. نو ولې په خپل عمل یا په خپل ځان فخر او ویاړ وکړم حال دا چې زما ځان خو په مستقله توګه دا هر څه نه دي کړي. څلورم په نجات ورکوونکو صفتونو کې فکر. هغه نجات ورکوونکي صفتونه چې د زړه پورې اړه لري مهمې توبه ویستل، په ګناه پښیمانتیا، په مصیبت باندې صبر، په نعمت باندې شکر، خوف، رجا، له دنیا څخه بیرغبتي، اخلاص، په طاعتونو کې ریښتینولي، له الله سره محبت او د هغه تعظیم، د هغه په کارونو خوښي، هغه طرف ته میلان او شوق، هغه ته عاجزي او تواضع. انسان دی هر ورځ له ځان سره فکر او غور وکړي چې آیا د الله تعالی د قرب او نږدېوالي کوم داسې صفت شته چې زما په زړه کې نه وي. نو کوم صفت چې پکې نه وي په خپل زړه کې دې د هغې د اهمیت او عظمت احساس را پیدا کړي او بیا دې هغه سخت وعید ته وګوري چې د داسې صفاتو د نشتوالي په اړه راغلي دي. همداراز هغو عذابونو ته دې فکر وکړي، هغو عذابونو ته دې متوجه شي له کومو سره چې انسان د زړه د ناروغتیا په سبب مخ کیږي. او کله چې بنده د عمل په علم کې د دغسې فکر او غور کولو میدان وپیژندلو بیا ورته پکار دی چې په سبایی او بیګایی کې خپل عادت وګرځوي او ورڅخه غافله نشي تر څو بد صفتونه له زړه څخه وباسي او ښه صفتونه پکې ځای پر ځای کړي. بلکې هر مسلمان ته دا پکار ده چې یوه جریده یعنی یوه ورځنۍ کتابچه او یا روزنامچه ولري تر څو پکې ټول تباه کوونکي صفتونه، ټول نجات ورکوونکي صفتونه او ټول ګناهونه او طاعتونه ثبتوي او هر ورځ ځان ته پیش کوي. د مهلکاتو له جملې څخه په دې 10 صفتونو کې نظر کول کافي دي. نو که بنده ورڅخه سالم و له نورو به هم سالم وي. اول بخل، دویم کبر، دریم عجب، څلورم ریا، پنځم حسد، شپږم سخته غصه، اوم زیات خوراک، اتم زیات جما، نهم د مال سره محبت، لسم له منصب سره محبت. او له نجات ورکوونکو صفتونو څخه هم لس دي. اول په ګناهونو پښیمانتیا، دویم په مصیبت باندې صبر، دریم په تقدیر او قضا باندې رضا، څلورم په نعمتونو باندې شکر، پنځم د ویرې او خوف ترمنځ برابر اوسېدل، شپږم له دنیا څخه بیرغبتي، اوم په عملونو کې اخلاص، اتم له مخلوق سره ښه اخلاق، نهم له الله سره محبت، لسم الله ته عاجزي او خشوع. دغه 10 خویونه او صفتونه چې 10 یې بد یعنی مضموم دي او 10 یې ښه یعنی محموده دي، که له فکر او غور کولو وروسته درته معلومه شي چې کوم بد صفت دې پریښی دی نو په روزنامچه کې ورباندې خط کش کړه. د الله تعالی شکر وباسه او په دې باور ولره چې دا هر څه د هغه په توفیق سره وشول. بیا په همدې طریقې هغو نورو باقی 9 او بدو خویونو ته ولګیږه او خط پرې کش کړه. او که له ښو صفتونو څخه کوم ښه صفت در کې پیدا شي، مثلا په ګناه باندې د پښیمانتیا صفت، نو خط ورباندې کش کړه او بیا د باقی نورو پسې ولګیږه او خط ورباندې کش کړه چې دا د تکړه مسلمان او د تکړه مرید کار دی او باید چې د فکر په مجلس کې له الله تعالی څخه د دغسې صفتونو غوښتنه وکړي.
او کم خلک چې په عامو نیکانو کې شمیرل کیږي هغوی ته پکار ده چې په خپلو روزنامچو کې خپل ښکاره ګناهونه ولیکي لکه د مشتبه سیز خوړل په ژبې سره غیبت نمامت بحث او جدل د ځان ستاینه د دښمنانو په دښمني او د دوستانو په دوستی کې افراط کول او د خلکو سره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د فریضې پرېښودلو کې سازش کول دا ځکه چې زیاتره ځانونو ته نیکان ویونکي خلک د جوارحو د دغسې ګناهونو څخه نه دي خلاص بلکې هر څوک به د خپل شان سره برابر د خپلو ګناهونو پلټنه او معالجه کوي د مثال په توګه زیاته تقوا لرونکي عالمان په دې ګناه کې اخته کیږي چې خلکو ته خپل علم او پوهه وښایي په تدریس کولو او وعظ کولو سره د شهرت او نوم خپرېدلو لپاره هلې ځلې وکړي او د شیطان د ډول ډول فریبونو او تلبیساتو سره مخ شي نو د رب العزت نه ځان لپاره تاسو لپاره د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو د توفیق غوښتونکی یم تر څو مو الله رب العزت په نیکو اعمالو سره د ګناهونو نه وساتي چې پر دې سره مو الله جنت ته داخل کړي او الله رب العزت مو د جهنم د اور نه وساتي په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ ای مهربان خدای دا جان تو پوری بلمانزو پسلوسترگو اخترونا تو پوری بلمانزو پسلوسترگو اخترونا ظلمی پر سر دل زوخیجی دلتا لغما سغمزیجی دلتا لغما سغمزیجی جوان بمو اللہ کلاکی حسا تو پوری بلمانزو پسلوسترگو اخترونا پوری بلمانو پسلوسترگو اخترونا ای مهربان خدای دا جهان تو پوری بلمانو پسلوسترگو اخترونا تو پوری بلمانو پسلوسترگو اخترونا وچ مولا دسترگو نمکا مستغفر ستا پلا رسم کا مستغفر ستا پلا رسم کا صوبہ پر رخسار وڑیوش کی قطار تو پوری بلمانو پس